یوه شپه د یو شتمن سړي موټر ورک شو. ډېرې هلې ځلې وکړلې خو موټر یې پیدا نه کړ. سبا شپه چې کله د کور ګراج ته ورغی ګوري چې موټر په خپل ځای ولاړ دی، پاک وینځل شوی دی. د موټر خاوند ډېر حیرانه شو او غوښتل چې پوه شي چې موټر یې څنګه بیرته راوستل شوی دی. ناڅاپه یې د موټر په وروستي سیټ کې یوه پاڼه ولیده چې پکې لیکل شوي وو: ډېره بخښنه غواړم له دې چې ستا موټر مې بې له اجازې وړی و، خو څه مې کړی وی. ښځه مې په اولاد مریضه وه، ما ویل کیدای شي چې موټر رانږدې او مریض مې مړ شي، خو د دې کار جبران لپاره مې ستاسې ټولې کورنۍ ته د سینما ټکټ اخیستی او ما به هم هلته وګوري، ځکه زه تاسې ته شرمنده یم او د خجالتۍ نه ځان نشم درښودلی. مهرباني وکړئ زما د زوی په خوشحالۍ کې ما سره فلم وګورئ. د موټر څښتن ډېر خوښ شو او سبا یې خپل د کورنۍ ټول غړي سینما ته بوتلل. غل هم د موقع نه استفاده وکړه، د موټر د څښتن کور یې لوټ کړ او په ارامه زړه یې دا لیک ولیکه: فلم څنګه و؟ خوند مو ترې واخیست؟ د کیسې څخه مو موخه دا وه چې انسان باید هوښیار اوسي. دښمن همیشه ستا کوچنیو خامیانو ته متوجه وي، نو پکار ده چې لږ دقت وشي.